السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوالو ته دې ډېر ډېر مبارکي چې دغه زبردسته لوبه فینل یې وګټلو د پاکستان انډر 19 نه. دوستانو اوس لوبه په دې ساعت باندې ختمه شوه، نو ما تاسو ته وختي په ویډیو کې ویلو چې مبارکي به کوم ټیم ته وایو. د افغانستان انډر 19 ما تاسو ته اول نه ویل چې د افغانستان انډر 19 ټیم چې کوم دې ځل جوړ شوی دی نو زبردست ټیم یې والا جوړ کړی دی چې کوم منیجمنټ دی زبردست کلاړیان یې اخیستي تکړه. لکه وختي چې کم ټایم کې د افغانستان بیټینګ و نو شپږ کلاړیان یې په 105 سکور باندې وټو غالبا، نو شپږ اووه کلاړیان یې وټو او دغه سکور یې 250 ته ورسولو او بیا پاکستان ټیم دا چیس نه کو. نو د افغانستان د کرکټ مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي وي. زبردسته لوبه وشوه. په لوبه کې هار جیت راځي. په ټیک ټاک کې مخې سره بیا غوبلې وي، خو مونږ خو د کرکټ شوقین یو چې کوم ټیم ښه لوبه کوي نو هغه مطلب زمونږ خوښیږي. بل افغانستان ټیم زمونږ خپل ټیم دی ځکه پښتانه دي پکې. نو زبردسته لوبه وشوه. بیا هم د افغانستان کرکټ مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي وي. 250 سکور ډېر غټ سکور. ما تاسو ته اول نه په هغه ویډیو کې زما وګورئ، ما تاسو ته ویلو که چېرې افغانستان ټیم 250 سکور وکړي نو بیا پاکستان ټیم نشي چیس کولی. ولې چې د پاکستان ټیم کې دې ځل ټول شپارسین دي. که تاسو ته تیر ځل یاد شي نو په بالرانو کې هنین شاه د نسیم شاه ورور هم پکې نو بل داسې ډېر کلاړیان پکې نو اخیستي نو ټول شپارسین نو بیټینګ د پاکستان کمزوری و. نو ما تاسو ته ویل چې 250 سکور د افغانستان ټیم وکړي نو پاکستان بیا هغه نشي چیس کولی. نو تقریبا په 22 سکور باندې پاکستان ټیم دغه لوبه بایلله. دوستانو دې پسې به بیا د ایشیا چې کم کپ دی په 29 تاریخ باندې د ځوانانو دا چې کم ځوانانو دا سیریز و دا د دې کپ دی د انډر 19 هغې کې 8 ټیمان دي. په 29 تاریخ به هغه انشاءالله شروع کیږي نو هغه به بیا لایف ښیي. ما ته پرون یو ملګري د افغانستان په کمنټ کې وویل چې هغه به لایف ښیي که نه، خو هغه به لایف ښیي. هغه به بیا زه تاسو سره شیر کړم چې په کومو کومو چینلو باندې ښیي. نو هغه لوبې به بیا که خیري لایف ګورو. د 8 ټیمان دي هغې کې. په 29 تاریخ به انشاءالله هغه چالو کیږي او هغه به ډېر خوندور ایشیا کپ دی د هغې به ډېره زبردسته مزه وي او په لایف کې به ګورو نو بیا به د هغې نور هم سور سیوا وي که خیري. بل دا چې د افغانستان ټیم عمده کلاړیان یې عمده ټیم یې نو بدل یې نه کړي نو دا ایشیا کپ هم درله وړي ځکه چې ډېر زبردست ټیم جوړ شوی دی او د پاکستان ټیم لږ بدلول پکار دي ځکه چې دې کې ټول شپارسین دي. دا ټیم یې لږ کمزوری دی، لږ ورسره نور کلاړیان چې کم ټیلنټ والا کلاړیان دي نو هغه ورسره کول ډېر ضروري دي ځکه چې دا ټول شپارسین دي، کمزوری دی. او د افغانستان د انډر 19 ټیم چې دی ښه زبردست دی، عمده ټیم چې وي نو دغه ایشیا کپ زه یم چې ګټلی شي. تاسو څه وایئ؟ رایې په کمنټ کې راکړئ چې دا ټیم صحیح دی که نه بدلول پکار دي. په کمنټ کې رایې راکړئ د افغانستان ټیم یادو. دوستانو بس دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته مې د الله په امان.